علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې د سحر په منځ باندې ولاړ او د پیریانو یو عظیم جماعت په لار تیرېده، نو هغه ودرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات واوري. استاد اندازو کوي چې قران کریم خو اسی هم د خدای کلام او چې څومره زیات خوشالحانه سړی قران وای نو هغه څومره زیات دلکش او همدغه قران چې بیا د جناب محمد رسول الله په جبه ویل کېږي په دې اوس یو خدای پوهې دی چې دا غیب څومره خوند او څنګه خوند. پیریانو چې دا واورېد او خپل وطن ته لاړ نو خپل تمام دنیا را جمع کړه او ورته وی چې انا سمعنا قرانا عجبا، مونږه خو یو داسې قرآن واورېد چې هغه زمونږ د عقل او د سمج او د فهم نه بار ډېر خوندناک او ډېر عجیبه او لوی خوند پکې بیا داو چې یهدی للرشد. د قرآن کې صدا سي دلکشي وا چې سړی د نیکۍ طرف ته رابللو. د پیریانو یو عظیم جماعت راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړه چې ته زمونږ وطن ته راشه او مونږ ته تبلیغ وکړه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غالباً د شپې ته لیلۃ الجن وای، د پیریانو شپه، نو یو شپه مستقل د پیریانو وطن ته لاړو او په یو شپه کې تقریباً پیری دنیا چې څومره وا هغه مسلمانان. نو عرض میں داو چې الله پاک دې قوم ته د هدایت رسولو مختلف قسم ذریعے جوړې کړي. بنی آدم او پیریان خود څه کوي چې د نبوت تصدیق چې دی هغه به زناور هم کول. یو ښکاری اوسای نیولې وه نو هغه اوسای د ښکاری سره په جګړه ده، ځان ته راکاږي، ښکاری یې بیا رانیسي، ځان ته راکاږي، په د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاری ته وایي دا څه چل دی، دا اوسای خو تاله ځان نه درکوي. ویل جي دا مې نیولې ده او رانځي. ښکاري یهودي و، اوسای ته ویلې چې ولې ځان راکاږي، اوس خو ګیره شوې. ویلې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي، دنه زه ځان خلاصوم چې راتلم هغوی مې اوږې پرېښي دي، نو دومره تې ځان خلاصومه چې لاړه شم هغې ته تی ورکم نو بیا وله راځم، خو چې دومره مې پرېږد. حضور علیه السلام دې یهودي ته وایي چې دا پرېږده، بچو له تی ورکوي نو بیا راځي. هغه ورته ویل چې دا زناور شی دی، په دې څه اعتبار دی چې دا به بیا راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې اوسۍ په ضمانت کې به زه در سره کېږم، که دا بیا رانله نو د دې تاوان به زه درکړم. ویل ډېره ښه. حضور علیه السلام کېناستو، اوسۍ یې پرېښوه، په یو منډه لاړه هلته بچو ته ووی چې زر ته یې وروئ، زه ښکاري نیولی یم او د دوو کونو سردار زما په ضمانت کې ناست. نو بچو یې ورته ووی چې تر هغې پورې ستا پی په مونږ حرام دي چې څو پورې د سردار کونین ستا د ضمانت نه آزاد کړی، او ته خو به ورشي پیغمبر به د ضمانت نه خلاص شي او مونږ دواړه بچي در سره ځو، مونږ به د پیغمبر په ناموس ځان قربان کو،
ښکاری ته بزان ور چې یو لشل منټه تیرېده حسین رااله او دو بچیم ورپسې رااله او سردار کونین ته او فرمایل چې زه خو رالم ته زما د ضمانت نه بار شو دا بچی مې ستا په ناموس قربان دي د ښکاری یهودي سوچ کو چوف یو زنګلی زناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی زه انسان ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی بس ملته وی چې لا اله الا الله محمد رسول نو عرض میں دا عزیزانو چې د هدایت لارې چې دی هغه د قوم ته الله په مختلف لارو باندې ور برابر کړي په مختلف لار نو په دې قوم کې داسې خلق داسې مو چې یو بوډای ښځه ده په مدینه منوره کې आवाज وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پرېږدي او مسلمان شي د هغه په دې سترګو کې داسې څه چل یو بوډۍ ښځه وه هغې وی چې اوفوی ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تېر کړی اسه نه چې په دې اخر وخت کې مې په هغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چېرته غرقه نه شم خپل د زړو ښځو چې سلت کوپړی وي هغه یو پنډوکی تړلی دی او د ښار نه بار وتې ده چې د ښار ناړو تخته چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي د پاسه سردار کونین صلی الله علیه وسلم را چراغ ہے بوډای سکے بچیا څه پوښتنه کوي داسې مې اورېدلي چې د مدینه منورې ته یو پیغمبر راغلی محمد نامه ده او د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده چې په چا سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پرېږدي او بس مسلمان شي نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیرا کړی ده یعنی د بوتانو عبادت مې کړی اسه نه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بزما سترګې ونه لګي حضور علیه السلام ورته فرمایي چې یاره بوډۍ ښه سوچ خو دې کړی دی اوس څه کې ویل تخت ما غزوړ کلی لري چې ښکاري دغې ته زما چې پیغمبر ونه ګور خو دا پنډوکی نه شم وړی کمزور یم حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پنډوکی به زه در سره یوسم وی چې ډېره مهرباني به دي وي پیغمبر ور سره پنډوکی په سر کې خو او په لاره روان دي او خبرې کوي چې کلي ته ورسېد پنډوکی کې خو دې بوډای والا څه پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بوډای خبره دا ده چې زه داسې مزدورې ما بې پیسو مزدوري کو که بیا دې م کله څه خدمت پېښېده نو زه به کله کله درته راځم او بس پنډوکی مې کېښو زه در نه ځم ویلې ښه بچیه یو خبره خو واوره ته خو ډېر بې مثاله ښایسته ځوان یې نو دا یو نصیحت مې پړه ولیکه چې هغه پیغمبر نه ځان بچ ساته چې تا چرته خراب نکړي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې بوډۍ ډېره ښه ده ویل نه کنه قسم راته وخوره چې پیغمبر ته به نږدې نه ورځې حضور علیہ السلام ورته وفرمایل بوډۍ قسم نشم خوړی خو نه به ور نږدې کېږي وی چې نه قسم دې نه خوړلی بیا دې پرېږدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بوډۍ پیغمبر هم زه یم هغې ویل ها ته یې ویل هغه زه یم بس بوډۍ هم ملته وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول د پیغمبرۍ د دې نه لوی دلیل بل څه کېدی شي چې سړی بې لالچه یو بې کسې
او بیوسی سرا پندو کې پسر 2 میله یوسی. نو عزیزانو عرض میں داو چې د تبلیغ مختلف ذرائع دي، مختلف، او هغه ذرائع پیغمبر بیا عملا او اخلاقا دنیا ته خودلی، عملا خودلی. تاسو کته چې یو د لارې لاروي سره پندو کې پسر 2 میله زی او ته د ټول کائنات پیغمبر عملا تاسو لی. بیا اخلاق تاسو ګورئ، پیغمبر دا اسلام تر مونږ چې اوسره رسیدلې ده دا د هغه اخلاق او برکت. سار مانزه تزي جمعات ته روان دی، یو يهودي کور لاندې به تېرېده، نو هغه يهودانه به چې د ورځې کور جارو کړو نو د شپې سار مانزه ټایم کې به خزلې پر غورځول نو د بزان او سندلو او جمعات ته غږ به نه. استادو منځګزار حضرات کچرته دکان سره تیرې دی او چا داسې اوبره لړا کړی او په شیخ صاحب ور پریوت، الله دې امان راکړي د شیخ د دې ټوپونو نه بیا چې جامې مې دې پلیتې کړې، یا چرته د چا خیال نو دکانې تو کلی او پتا ساس کې در پریوت، الله دې امان راکړي. هغه شپه دلته یو ډېر لوی خسړی دی، منځونه ډېر ډېر د کاوی پیاله په لاس کې ده، او بل سړی دینل 15 قدم لري ټوخه وکړو، ټوخه نو د کاوی پیاله توې کړه، ولې لکه ویل جراثیم پکې را لړک. تاسو کته نه چلته ټوخه و، تاسو خیال کوئ دا زمونږ د منځګزارو حال. زویم چې اول غوږونه مې په منځګزارو پړسولي نه نو د دې نورو لمبر بیا رستو پکار. نن د منځګزار اخلاق او کردار چې ګوري لړې به منډې د اسلام نه مو وایي، مسلمانۍ نه به لړې منډه کړي. دا هغه منځګزارو چې دا اوس د جومات نه راووت، دا د اخلاق دي او دا د کردار دی. تاسو خیال راکړئ پیغمبر باندې خزلې راغورځئ، بزانو سنډي او دعا ورته وکړي چې الله دې ښځې ته هدایت چې دا په ما سهار ټایم کې د کور خزلې راغورځئ ته دې ته هدایت وکړه. څو ورځې خزلې راغورځېدل بند شو، سار بس حضور تیرے دا خزل بنرا پریدی تپوس یو کو صحاباو نا چې دې کور کې یو بیبي و زما بهر سار او دماو د دې ملاقات کې څورځي وشوي نی وینم څه چل دی ویجیا بیمار ده اعلی ول چې تپوس ته ور نو پیغمبر د دومره لوی شان سره د هغه خزي تپوس ته ورغی چې کومه خزي به په خزل را غورځول ویلی بیبي ډېر ورځې وشستا او زما ملاقات نه وشوه نو خبر شم چې بیمار ده تپوس ته دی راغی اپ کټ کې ناس تا او را پاسه دا په جړا شو او وی چې لا اله الا الله محمد تا کردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه عزیزانو کردار ته ګوره چې بیا تربیت د مرګرو څنګه کوي کم خلق چې ور سره دي او یا کس صحابه ور سره دي او بنشتا حضرت علی ته وی او پیدا کا چرته د موس ټیم د سکلو د پاره سخت دي عرب دنیا کی چونکه د خط استوا لاندې اوسېږي نو اوبو د ګرمۍ ډېر زیات تکلیف حضرت علی لاړو دی او غره بیخ کې چینا ده هغه یو تور حبشي ناشته او مشق کوي نو حضرت علی ورته فرمایل چې لګ دا مشق ما تراکا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ته د اوبو ضرورت ته اوس په منډه درته بیا راوړم. هغه ورته ویل چې من نه دانم کیست او، من نه دانم کیست او، زه نه پیژنم کوم پیغمبر زه نه پیژنم. حضرت علی بیا ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا، پس بدو گفتند میں خانن ترا، ای طرف فخر البشر خیر الورا. غواړي دې مشک پکار دې بیا ورته وایي څه وایي؟ دی ورته وایي پس بدو گفتند میں خانن ترا، ای طرف فخر البشر خیر الورا. هغه ورته بیا وایي من نه دانم کیستو خیر البشر او فخر الورا څوک دی زه نه پیژنم. حضرت علی ورته بیا وایي چې نه پیژنې وی چې نه، ورته وایي سید سرور محمد نور جان، سید سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان. سید سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان. هغه کس بغواړي چې د قیامت په ورځ به د ډېر عظیم دنیا شفاعت کوي. هغه بیا ورته وایي من نه دانم کیستو نه درکو. حضرت علی ډېر لوی بهادر انسان بد دې مړی نه داسې ونیو مشکې ته واغست چې مشکې ته واغست او مشکې ډک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ. د مشک په خوله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاس کېښو او د ګوتو د ګرتونو کې اوبه را بهېدل شروع شو. او یا کسه صحابو پې اودسونه مو کړه او ویې مسکل، خو چې مشکې داسې کو مغسې ډک. حبشي ور سره راغلی، هغه چې داسې وکته هغه ورته ویلی آل دانم آل دانم. اوس مې وپېژندو چې دا سیدو سرور محمد نور جان دی. بس وی چې لا اله الا الله محمد رسول. اوس حبش چونکه ډېر زیات تور قوم دی، ډېر زیات، نو حضور علیہ السلام جبا اغوسته و دی حبشي ته وی دی خوراشه، نو سینې ته غاړستو دا توره جبای په د پاسه خپل راواچو او چې یو ساتي سینې سره لګولیو چې جبای ته لری کړه تور حبشي بیا د سپوږمۍ په شان پړکېده. هندوستاني او بزرګ وایي چې دا تور حبشي پیدا شوه د سپوږمۍ غوندې ولې پړکېده؟ ځکه چې بے رنگیانو بے ڈنگیانو بے رنگیانو بے ڈنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جاڑا. بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جاڑا. جڑے راتو سونا لنگ جانا. اگر فطرتی پیدا شوه تور د پیغمبر سینے سره لگے دو باندے د سورلسمه د سپوږمۍ باندې پړ. جڑے راتو سونا لنگ جانا. وکملار بچی جناب محمد رسول اللہ تیر شو. درې ورځې بدالار نه خوشبوئی تلا. جلال الدین سیوطی لیکلی دی چې په ټول عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه وناس په ټول عمر. نو عزیزانو هغه د شان
الله پاک پیدا کړو او بیا د دومره عظیم اخلاق مالک پیدا کړو چې داغه خبره بچا سره وشوي. الله حدیث کې راځي یو سړی دمونه به چول دمګر لکه دا اوس مونږ دمونه دلتم کله کله څوک ماته وایي چې دم را باندې واچو. اوس زما ته غوسم راشي چې مونږ په ځان دم نشو اچولې په تاسو دم واچو. مونږ ځان لا ګډ وډیو وځان زمونږ دم اثر نه کوي او هیڅ اثر د رحمان اوخه په یار نه کا. هیڅ اثر د رحمان اوخه په یار نه کا. خدای دې نه کا د چا اوخه بے اثر. زمونږ خله دومره بے اثر شوی دي چې ټول قران په ځان چف کو. په خدای قسم کده موچه دردم را نه لري دمونه. نو ما ته غسم راځي دم را باندې واچو غوږ می خوږیږي یا سو کوئی نوم می څه شي شوی دی وته دی لکه نوم دی چې وزي خو مړ بشي بیختي وزدات بیا دې مليانو زیبزان لڅه لوبه جوړه کړې ده د نوم اجازه اغستی. نو په دې نوم کې ورته لاس کې دی او د ستاوي او تاوي او دې خوانه داسې ټیله کې او دې خوانه ټیله کې او پاس نه ور ټیله کې اوس زه ترا نوم مم د چا نوزي خدایم خوار نه کا خو چې د چا خېټه مګلو تړو شي مولا لراشي چې نوم می وته مولا په خېټه ومګي رومګي بس چا پی نوم مم د چا نوزي خو یا سړې وټوخيږي یا شیو چت کی یا زورو کی نو دی کلموله زور ورشي دی وای چې دا نوم وته نمونه د چا نوز ډیر مالم راشي د نوم تعویز راته وکا او نوم می وته دا کاکا خدای ته ګوره نمونه د چا نوزي په آرام کې نه. نو په دې دمونو کې اثر چرته خدای قسم. یو پیر ته یو سړی را ویل مالا داسې وظیفه وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه. هغه ویل دا خو اسانه وظیفه ورشه سمندر ته ورشه او سمندر ورتلو سره به سوچ نه کې ورټوپ کې به او چې ورټوپ کې نو زمان امواله پیر ورته زمان نوم واله بده سمندر ته تللی دا خو چې غاړه ته ورغله ورټوپ کړي چې سمندر ډوبولو د پیر نامه تیرا شوی دا یا الله یا الله یا الله دا چغې کړي او چې دا چغې کړي دي او به ورته ځمکه شوې ده او دی پې د پاسه ګرځېدلی ښه ګرځېدلی دی حیران پریشان پیر ته واپس راغی څنګه چلو شو وی جی یو غلطي رانه وی څه وی اوبوله مې چې ټوپ کو چې دریاب ډوبولم ستا نامه رانه هېره شوه او الله ته مې چغې کړې چې الله ته مې چغې کړې اوبه راته ځمکه شوه زه پې د پاسه ګرځېدم ویل د اوبو چې ته وخت کې ډوبولې او تا الله ته اواز کولو دغه وخت کې ستا په ړه کې زه ومه ویل نه جي ته خو نه وې زما ړه کې ویل ښځه دې ړه کې وا ویلې نه زوی دې ړه کې وویلې نه مور دې ړه کې وا ویلې نه پلار دې ړه کې وویل نه دوست دې ړه کې وویلې نه هېڅوک دې په ړه کې نه سوا د خدای نه وی والله که مې څوک یادو سوا د خدای نه پویم چې مکه کېږي او پې د پاسه ګرځي چې د هغه د ړه نه هر څه وځي او د هغه ړه د خدای کور شي. زما په خبره پوهېږئ زمونږ ړه د پیسو کور دی زمونږ ړه د خپل غرض کور دی زمونږ ړه د خپلو مفادو کور دی زمونږ ړه د خدای کور نه دی نو زمونږ په خوله به د خدای قرآن اثر څنګه وکړي اوبه کړي خو موچی چې چلی ماله راشه که نه زه یو 3 سپارې در باندې چوف کومه که ته جوړ شو مونږ نه زلوکین یو دوایی ده انګریزانو جوړه کړې ده چې لړم او مار یې وخوري دومره غوندې ستن ورته وه درد مرد په سترګو نه ګوري انګریز جوړه کړې دارو دي زلوکین دومره غوندې ورته وایي درد مرد نه ګوري زه پې 3 سپارې چوف کوم وګوره چې درد دې لاړ شي نور به زیاتېږي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې زمونږ کور زړه دا د خدای کور نه دی چې د کومو خلکو زړه د خدای کور شو زړه سوال پیدا کیږي چې د هغه د خولې نه به د قرآن ټکې وځي او هغه به اثر ونه کړي
دا قرآن دی. یوړون سړی وګرځېدو خیر یې غوښتو بادشاہ پې پېښ شو رفیجي صاحب څه کوې؟ وی جي حافظ ما